السلام علیکم دوستانو، سلام فارمسي والا نن یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر دی. دوستانو، خدای پاک دې وکړي چې جوړ و روغ په خیر به یاست او روژه مبارکه مو په خیر وي. دوستانو، نن زموږ ټاپک د پینرګان شربت باره کې دی. پینرګان شربت دا شربت دی غالبا په هر کور کې به موجود وي. دوستانو، د دې انډیکیشن یا استعمال، سایډ افیکټس او ډوز په کوم طریقه ده، نن به دې باره کې خبره کوو انشاءالله. شربت پینرګان انډیکیشن یا استعمال چې دی، دا موږ د بې خوبي دپاره استعمالوو. کله چې کوچني ته خوب نه ورځي، نو شیدې هم ورکړي، خوراک یې هم ورکړي، په هغه باوجود د کوچني ته خوب نه ورځي، نا ارامه یې، نو دې لپاره بهترینه پینرګان شربت دی. او بل دا موږ کله کله کوچني ډېر خوا ګرځي، قوي نه وي، د هغه دپاره یې ورکوو، د نس درد دپاره یې ورکوو او د سر درد دپاره یې ورکوو. د دې سایډ افیکټس یا تاوانونه چیست دي؟ دا کله کله عملونه پیدا کوي کوچني ته، د خولې وچوالی پیدا کوي، قبض پیدا کوي، د سر درد پیدا کوي او د سترګو نظر هم کمزوري کوي. د پینرګان شربت ډوز یا مقدار چې کله کوچنی پیدا سي، بیا تر 1 کاله پورې نیمه کاچوغه یو ماښام ورکوو. کله چې کوچنی پرې باسي، بیدوي، بیا نیمه کاچوغه ورکوو. او که کوچنی د 2 کالو یا د 2.5 کالو مصرف د کال څخه زیات وي، هغه ته بیا 1 کاچوغه د شپې ورکوو. د ټولو دوستانو څخه خواست دی سلام فارمسي چینل سبسکرایب او لایک کړئ.